وطن ودان غواړو دا وطن ودان غواړو کور دی زمونږ مور دی زمونږ دا وطن ودان غواړو دا وطن ودان غواړو دا وطن ودان غواړو پر امن شتمني غواړو سیالي د جهان غواړو سیالي د جهان غواړو سیالي د جهان غواړو دا د اولیاء و صحابه و تابعینو کو دا د میړنیو باتورانو او نیازبینو کو دا د احمد شاه بابا په شان د حسینو کو دا د احمد شاه بابا په شان د حسینو کو تل د نیکبختۍ سعادت. بند کمال خان در ولسوالی 4 برج ولایت نیمروز موقعیت دارد. کور دی زمونږ مور دی زمونږ دا وطن ودان غواړو دا وطن ودان غواړو دا وطن ودان غواړو پر امن شتمني غواړو. کاسه بند ظرفیت ذخیره کردن 52 میلیون متر مکعب آب را دارد که به طور کلی 174,000 هکتار زمین زراعتی را آبیاری می کند. ظرفیت کلی تولید برق این بند 8 مگاوات می باشد. محمد بایرختر تلا پریو چتوی محمد بایرختر تلا پریو چتوی هسکای شملتی وی تاریخ تل روخان غواړو دا وطن ودان غواړو دا وطن ودان غواړو کور دی زمونږ مور دی زمونږ. معینیت تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله که مسئولیت تأمین امنیت بندها، پروژه های ملی، مؤسسات آموزشی، بانک ها و مراکز تجاری در کشور را بر عهده دارد. خپل وطن جوړو لنړی سره سیال خپل وطن جوړو. همچنان به منظور امنیت و حفاظت از بند کمال خان ولایت نیمروز یک قطعه محافظتی زیر چتر معینیت تصدی ملی و محافظت عامه با تمامی تجهیزات و وسایل نظامی لازم و مجهز به منظور تأمین امنیت و حفاظت از این بند توظیف می باشند. السلام علیکم کاری صاحب سره مسیح څنګه یې په خیر طبیعت شته ژوند په خیر دی قریبان دوستان چې تخپل شه څنګه دی حالات مو ژوند څنګه دی څه مشکلات خو نه لري شی پر وخت باندې ډوډۍ ارڅ ترتیب او نظم ټول شي نظام برابر دی او کار ته روان څه مشکل او څه خبره او څه ستونزه خو نه لري ان شاء الله هیڅ مشکل موږ نه لرو خپل وظیفه په ښه میړانه سره اجرا کوو. څه مشکلات او د شي د خوا څه ضرورت مراد و یار ان شاء الله هیڅ شی نشته ټول ترتیبونه یې راته برابر کړي دي او ټول کارون انتظام سره خپل د خدمت سره خو ستړي او پازاب او مشکلات خو نه لري دا مو شو ان شاء الله بس په میړانه سره خپل خدمت او خیری وارشي چې اجرا کوو. اسید الله دې خیر درکړي. السلام علیکم. سربازانی که در بند کمال خان ایفای وظیفه می نمایند به خاطر حفاظت از سرمایه های ملی می گویند. زه رفیع الله مبارز د بند کمال خان د محافظتي کتې یو تن محافظ یم. موږ دلته د خپل ملي شتمنیو د دفاع په خاطر راغلي یو. موږ به د خپل یو څاڅکي د صرف په بدل کې ساتنه کوو د خپل یو څاڅکي د اوبو. الحمدلله دلته موږ هیڅ مشکل هم نه لرو. موږ به څلرویشت ساعته د خپل ملي شتمنیو په خدمت کې یو. وطن جوړو لنړی سره سیال خپل وطن جوړو لنړی سره سیال نور سمسور به کړو نور سمسور به کړو د جنت په مثال. قاری عزت الله ساجد قماندان قطعه محافظتی بند کمال خان ولایت نیمروز از حفاظت کامل بند و تأمین امنیت در آن ساحه اطمینان می‌دهد. الحمدلله د کمال خان بند د هیواد د هغو بندونو څخه دی چې حفاظت او ساتنه ډیره مهمه ده. نو الحمدلله موږ ټول هیوادوالو او ټولو د افغانستان اسلامي امارت و مشران ته
پوره اطمینان او ډاډ ورکوو چې الحمدلله نه دلته څه مشکل شته او نه به وي او موږ به خپل په سر او په مال باندې حفاظت کوو. مثال د جنت مثال خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال